هی تا په څو واخیستې ما ماښام واخیستې ما سره نور پکان هم دي څو ډېر چې مې دي او ډکه ډک پولې ډک بل را پټاو که بیا دلته تاسو سره وګورم ته ډک ځه ته ډک ځه ډک څه در پټاوم زه نه در پټاوم هلس هیا شیر والا دی بل را پټاو که ته بل ما وځه ته بل ما پکان پټاو که ته ول زما ما پکان پټاو که بل واره نه در پټاوم ما سره بلم ستا کوم دی آیا دی خانه له ما سره یې نه کیسه اوس نو مه ژاړئ څنګه راز ما دوه پکانه پټاو کړو ستا مې نیکې تیز کې ته ژاړې ته که اوس د نر زویه ته ودرځه زما پلار راوژغوم تا به هم ووایي ستا پلار به هم ووایي راځه زه اوس کار روح دا یو ورځ نه ده دوې ورځې نه دي دا زما مناتی څنګه وهلی دغه دی هلکه تا دا چوری څه لولی دي زما نیکې هغه دی هلته تیز کوي اوس غواړه خدای دې پته کړي د همځکې دې ووایي چې د خېزې څوک به دله ما خلاص کړي هغه ښه مېړه پلار دې چېر دی د مسکینه کیسو دا سګړه به تو روزم درتیب چشتی خوراسته په ټاټې هغه ښه مېړه دې چېر دی پلار ده ونچ اوس مه څه بس ته دلته راسه تاسو زه کتاب وکړم سک سره اجي سک سره اجي سک سره راځه ته دا ستا مسله نه پوه کوې هره ځای دا زما کښېنی زړولی په تا کې یا شرم سته یا حیا کې د ستا اخري خبره دغه ده چې دا ستا ځای پر خرڅوې که دا زما ځای پر در خرڅ کړم زما او ستا دلته نور زیاته ژوند نه کړي ته بې شرمه یې ته د خپل اولاد نسې ساتلی زموږ کوچنیان هر ورځ به وایې اجي صاحب زه به خیر کې ما په مسکینۍ کې ته دا یو ځای جوړ کړي اوس ته بیا ما ته وروره ته زما ځای راځه زه دونه وس نه لرم چې دا ستا ځای واخلم خوله مړه مړه مه کوه زما هغه نه ځای دا ستا هغه پر خرڅ کړه اجي ما او تا به سره وو سرونه به سره مات کړو خو دغه کوچنیان دي بل ورځ به بیا سره ناست دي ساعتونه به سره ترایي بس دا یې لکه دا ګی دوی د بل ورځ ستا کوچنۍ غلطي وکړي بیا به ته په خوند پوه شې چې زه له تا سره څه کوم اجي او اجي سمجاوم مې ته غوسه ډېره مه کوه خدای به خیر کړي راځه ښه نه اجي ما او تا به سره وو سرونه به سره مات کړو خو دغه کوچنیان دي بل ورځ به بیا سره ناست دي